اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. قل من كان عدوا لجبريل نادقتا دویمه حصہ د سورة بقره په اثبات الرساله باندې لګیدلی و. ویلم بند کړه شاته هغه بند او کلم چې یو دعوا ثابتول غواړي نو هغه په دغه شوبو وارد سره کیږي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دا د دویمې حصې اول باب په دې کې دغه د نحو شبهات اولین شبهه په عداوت د جبرئیل علیہ السلام که وحی بل چا راوړی نو موږ به منلیو. او دویمه شبهه هغه پر د سحر باندې وا چې ته سحر نه مانی او دا سلیمان علیہ السلام کړي وو عیاذم بالله. او دریمه شبهه دا و چې دا نازل علی الملکین دی چې هاروت او ماروت. څلورمه شبهه په لفظ دراعنا کې چې تا ته خپل مسلمانان راعنا وای او دا خو زمونږ په زبان کې د رعونت نه په معنا د حمق باندې عیاذم بالله. دې کریمه کې د څلورمه شبهه د فرار. پنځمه شبهه په نسخ الآیات باندې دا سره کم دین دی چې یو ځل راشي بیا منسوخي اما ننسخ کې د هغې شبهې دفع. نو دا باب چې دی د نحو شبهاتو ردود کوي. شبهه رابعه په لفظ د راعنا کې وه. زبان عربي کې خو معنا د راعنا د مراعات نه وه، په معنا د انظرنا باندې وه، خو په زبان د یهودو کې د رعونت نه په معنا د حمق باندې وه. او یا بدی د بېادبۍ د وجې نه د راعنا سره یا زیتولا راعینا بوي الفاظ به بېادبۍ ته واړول. الہ العالمین د هغه لفظ نه چې شبوي معنیین لري منع فرمایلا. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو لا تقولوا راعنا راعنا موای وقولوا ای بدل لاغی کی انظرنا. ذکر راعنا داس یو لفظ دی چې زبان عربی کی کما خود د مراعات نشي زمون رعایتو کا مراعات مو کنو خبرن. لیکن لغت د یهودیانو کې دا د رعونت نه په معنا د حمق باندې دی. بیا یې بیا ادب معنا روزي
یا بیادب خلق درائنا ناراعینا جوڑی زمون شکن کیا نو آغا لفظ چی معنین لری یو معنی سما بلا غلطا دا زی شبه لفظ نامومن منعشا چی ما استعمال و دا لفظ دا الفاظ موایا بدل داغی کی انظر ناوایا واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول او پس چې تاسو تامر کیږي هغه وای په سماع د قبول باندې سماع په معنا د قبول راځي سمع الله لمن حمدا اے قبل الله نو واسمعوا معنا قبول کین او انکار تم کوي ځکه عذاب مؤلم دے چې اور دے د کافرینو لپاره نو لا تقولوا راعنا مقوله لا تقول شو دا مقصود بالنداش وقولوا عطف شپلا تقول باندې انظرنا مقوله دا قولوا شو دا مقصود بالنداش او واسمعوا عطف دے پلا تقول باندې دا مقصود بالنداش یا ایها الذین آمنوا لا تقول یا ایها الذین آمنوا قولوا انظرنا یا ایها الذین آمنوا اسمعوا دی کریمانه مونږ ته دا فهم راغی چې کم لفظ شوبوي او تخلق ته غلطه معنا اخلي ځان ساتل ته پکاروي आवाज درې څنګه دی आवाज صحیح دی سپیکر आवाज دل تپاس کیږي او تیز کړي زمونگا دا سنیان رونا مشایخ په حق کې بعض القاب وضع کوي چې خپل هم په معنا نه پوي او هغه الفاظ کله بیا مختلف معانی لري ته نه سم معنا خلیستا مقابل جانب ته غلط معنا خلی دا الفاظ استعمال بیا نه پکار صوفی کرامو به بعض الفاظ سمقامات وضع کړی وي خو د دې وجنا چې عام فهم خلق داغه په فهم نه پويږي صوفی خپل جبل لري هغه د صوفیو مجلس کې اعلان شي د عوامو مجلس کې په پوسټرو په لیټریچر باندې پیدا نه لري نقصان لري لکه عام رواج دی دی ولی الله یو شخصیت سره القاب وضع کیږي قیوم زمان دا قیوم د دې قاضی بیضاوی ډیر معنی کړی یو معنا د قیوم دا چې لا بدء له قیوم رسول کی چې ابتدا نه لري آیا دا معنا که مخلوق ته په دې معنا سوکوای مشرکی کی اور باندې ابتدا نه لري قدیم وی ازلی وی او قیوم فمانا دا قائم علی کل الامور سرا هغه هم خالق لا یزال له مخلوق تنوی لیکي دا قیوم یو مجازی بعید معنا متصرف دی متصرف حقیقی مجازی مجازی متصرف په معنا باندې مخلوق ته نسبت کیږي هر کله چې د لفظ کې مختلف معانی مفسرینو بیان کړیو بیا ستا ذهن کې د قیوم نه متصرف معنا مراد وي تا مقابل جانب بل معنا ته اخلي فتوی د شرک و غیرم در باندې کوي نو څه ضرورت دی چې پوسټر کې د القاب لیکلي څه فائدہ ده
آیا که د یو شیخ سره قیوم زمان ونه لیکلی شي نو ولې بیا مریدان تختی دي نه ځکه چې قیوم نه دی لیکل یاده چې چرته شوي دي چې د یو پیر سره پوسټر کې القاب ډېر لیکل شوي دي نو ډېر خلک راله مریدان ولې چې پوسټر کې صفتونه دي نو خو نه په قیوم زمان ټکي که مرید زیات شه او نه د نه لیکلو په ټیم کې که مرید کم شه خدا اصلي او پنجابي القاب دي او د یو چا په صفت کې شروع شي په معنی خپل هم نه پوهېږي چې دا څه معنا لري بیا یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی پړانګان پنځپیریانو شرک ورته ووایي هغه مجازي معنا باندې هم شرک وګڼل نو هغه هم په حماقت کې دي ځکه چې والمدبرات امرا قسم مې په هغه فرشتو چې تدبیر د کار کوي محمود علوسی رحمه الله فرمایي تدبیر تر فرشتو خاص نه دی انسانانو په تدبیر کې لګیا دي دا ابدالیین چې په حدیثو کې راځي دا او تادان چې راځي نو دا ټول د تصرف والا دي قطب التکوین چې راځي دا تصرف والا وي حضرت علیہ السلام څه کارو چې پردې کې شیګانې سورې کولې خدا په دې تصرف مقررو نو دا تصرفات والا اولیاء شته دي مدبرین انکار نه لري پکار ولکه دا الفاظ د صوفیو د مجلس پورې منحصر ساتل پکار وي خو خواب اهل تصوف مجلس کې قتل چې کم د دوی د حال والا سړی بنو خبرې به هم نه کولې او به قتل چې منکرین نشتا هغه به پاسېدل ختم بشو بیا به د خپل حالات شروع کړل ما دا حال لیدلې دی ما دا خبره ده دا مقام نه ده مونږ هغه راواخلو پښتو تم کړو عوام جهال په دې څه پوهېږي قیوم څه ته وایي هلته علما د هغې نه هغه بل جانب معنا ورته وکړي بیا فتوی د شرک در باندې وکړي نو دا دومره خلک چې یو مؤمن یو ولی ته مشرک ووایي هغه خپله پې کافر شي دا دومره خلک چې په کفر کې اخته کړل دا یو قیوم زمان ټکي نه نو که نه وی لیکل شوی څه فساد به شوی بیا په معنا هم نه پوهېږي قیوم څه معنا ده چا چې لیکلی والله لازم کافي پوهېږي اچھا چې دا لقب لیکلی اچھا چې دا پوسټر لیکلی والله لازم پویم نه دی چې قیوم څه ته وایي یا زه چې دی پیر صاحب ته وایم په کومه معنا یې وایي او یا د قیوم څومره معانی دي خبر هم تېنه نه ده زمونږ استاد محترم ته یو کس راغی ایسې به هغلته مریدان متعلقین راځي وو ما ته یو لیکل راکړه القاب چې بوډ ولیکمه ایسا القاب وی دا خلک یې مشایخ ورته لیکي که نه وی نو څه القاب در کوم وی دا خلک وایي چې قیوم زمان او غوث جهان او فرید دهر او شهباز لامکان نو هغه ورته وی دا شهباز لامکان څه ته وایي هرڅه په معناګانو نه پوهېږو خو راته ولیکه چې ځان پسې ولیکم نو چې یو سړی په دې پوهېږي نو ځان پسې لیکي یا یو مرید د خپل شیخ د پاره لیکي او خبر پې نه دی چې دا څه معنا لري دا ټول غلو ده دا ټول افراط دی د حد او صراط مستقیم نه وتل دي یا څه دعوه د اهل سنت ده نو دا الفاظ مونږ ته دا تلقین راینا کې څه چلو په عربۍ هېڅ غلطي نه ورکړي او چې غلطو خلکو ته راینا جوړو غلطو خلکو د سریانی په زبان کې د رعونت نه د حمق په معنا اخستو ای احمق زمون عیاذا بالله خدای تعالی منع کړ لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا دې په دې انظرنا ولې نه وایي چای په کې غلط تعویل نشي جوړولې قرآن کریم د هر قسم انداز ته اصلاح کوي ساده لهجه ساده خبرو ساده افعال او ساده عقیده د هر جانب اصلاح کوي نو زه خپل دغه القاب موافق پدې نه چې منه مینا یا چا تشتنه یو خدا غلو شروع ده ګوره که صوفیو مقام تراشي قیوم زمان دا یو سړی تمام دنیا کې پیر صاحب تم قیوم زمان ولیکا دا هغه چې بل خلیفه دی هغه مریدان دی هغه خپل پیر صاحب تم قیوم زمان لیکي نو دا سل شو دا خو یو سړی وي دا سلسله پرې د قادری والا مرید چې کینی هغه خپل شیخ ته قیوم زمان لیکي هغه هم شو چار دی کی پیر صاحب ناس دی هغه دا لیکل نو دا بے غوث دی او علاقی او خبره غوث جهان نو دا یو کسی د تمام غوثانو صدر هغه هر څوک خپل استاد صدا لیکي بیا دلایل په سوې نه خپل پیر باندې بغټه عقیده سات نو غټه عقیده ځان سره سات عقیده خو پټه یې کنه کار خو نه ځان سره د عقیده سات چې زما پیر سره تمام اوري او سردار
غلطه خبر خو نه ده عقیده او تسات خدا سے خمکه او چې وسره کم رتبه یو کس خدای تعالی دنیا کې ورکی هغه ټول د توبه په ظاهر الفاظو کې ورکی دغه شیخ ته ورکی دغه شیخ او شیخ ته ورکی نو دا څومره خلکو ته ثابت ده قطب الارشاد یو سړی دنیا کې قطب التکوین یو سړی دنیا کې ته خلک د میلاد النبی د عرسونو پټیم کې پښترو ګورای واځ په یو دیوال څو کسانو ته د القاب ورکول شي خډیر نه یو کسي نو بیا هم زما مقصد دا دی چې کم پنځپیریان دي ته شرک وایي بد کوي دارمی شریف کې حدیث دی حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته فرمایي وجعلك الله قیما للناس تخره تعالی ټول خلق ته قیوم را لګلې قیوم قیم دا یو معنا ده مبالغه صیغه دا د نبی علیہ السلام قیوم للناس حدیث کې او ثابت نو کدا شرک وې چرتا نو نبی علیہ السلام شرکت د باری تعالی سره ناروا دی او د یو ولیم ناروا چې شرک چې فارسوک بیا ناروا شي بل په قران کریم کې دا صفت مخلوق ته استعمال شوه دی په سورۃ کهف کې قیما الحمدللہ الذی وعد قیما دا قیم او قیومه دا دې کتاب ته صفت راغې کله دین ته صفت را ذالک الدین القیم نو دا دین ته صفت راغې دا ټول مخلوقات دی او مخلوق ته صفت چې کوم دې په قیم او په قیوم سره شوی دی نو دا صفت د مخلوق ګرځول څه شرک نه دی او ټول کې دغه وجنه چې فتنه بازي وخت کې جوړيږي ضرورت نه یې تا وللکافرین عذاب الیم ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين ينزل عليكم من خير من ربكم دال کتابو د مشرکینو هغه عداوت او حسد مؤمنانو تقای ما يود الذين كفروا من الكتاب محبوبا نگانی کافران دال کتابو نام نه د مشرکینو نام دا خبره چې نازل کړي چې په تاسو مؤمنانو من خیر صواحی من ربکم رب کریم تاسو نام نه مشرک کو قیدا خبره نه علی کتاب کو خین نو الذين كفروا دا فاعل لپاره د یو دش او دا من الکتاب په اعتبار متعلق دا الذين كفروا حال شو اول المشرکین ولا من المشرکین دا عطف دے پا من اہل الكتاب بان فاہل الكتاب من لن داخل دا هم حال شد الذین کفروا فالکون دے کفارو کی چوی دا الكتاب نوی دا مشرکیننا دوی نفقی سشے نفقی دا ینزلا جملہ تاویل دا مصدر توالو مفعول دا یودو نفع قیدا چه نازل کرشی پتاسو من خیر کی دا من زائد دے خیرن ایو نزل خیرنا دا نائب فائل من ربکم دا پا اعتبار دا متعلق سر صفت دا خیر دا طول نائب فائل دا نزل جملت تاویل دا مصدر توارا و مفعول دا یودو محل دا نصر او خیر قرآن کریم کے دیر معنی لگی کلا خیر پا معنی دا مال راضی مناع للخير معتد نسیما اے مناعنا للمال یا ان ترک خیرا الوصیہ فرض پہ وصیت کئی برخو خیرا مال او کلا خیر پمانا دا افضل راضی ناتی بخیر منها لند راضی تا ما ننسخ من آیا و ننسها ناتی بخیر منها او کلا خیر پمانا دا عافیت راضی ایم سسک بخیر بعافیت او کلا خیر پمانا دا طعام راضی موسیٰ علیہ السلام دعا کے انی لما انزلت الی من خیر فقیر من خیر مانا من طعام فقیر او کلا خیر پمانا دا ظفر و غنیمت راضی ورد الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا نغالب شو
او نه غنیمت حاصل کا او کله خیر په معنا د وحی راځي لکه دا ده من خیر من وحی من ربکم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء او باری تعالی خاص کئی فرحمت پر سرا من یشاء آغا چیزدا خوخوی نو برحمتی ظرف الاول یختص او من یشاء کی موصول معصلہ مفعول یختص من یشاء برحمتی او یشاء سے لکی جعائد منتا مقدر او مراد رحمت ندی مقام کے حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس مقاتل سے وہ اسلام دے یختص برحمتی کے اسلام اور ابن عباس سنت میں ترجمہ پر رحمت کی منقول دا بنبوت سرا یختص برحمتی بنبوتی واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها و مثلها دا دفر شبی خامسی شوا پنسخ باندئی او دری پسی بیا پندر زواجر رضی او ما ننسخ قدامہ اسم شرط جازم واخلا ننسخ با فعل شی فعل شرط مجزوم من آیتن کدام جار و مجرور پہ اعتبار دا متعلق سر صفت دا دیما وش او نن سے آدھا باتر سی پننسخ بان ناتی بخیر منها دا بجزاشی مانا فیان دیخوا ما جازما شہدہ شرطیہ دے للتا اسم شرط ننسخ تے جزم اور کڑے کچرتا منسوخ من آیا او دامان ننسخ دفار بیا مفعول مقدمہ جوڑی نو حالیت تے صحیح شو حالیت نہ صفت ذکر آگین تعبیر پشے منکر سرکی ابتدائیت دو جزین کیلیشی کی من آیا وقت صفت اور آجفہ دا سمام مفعول مقدمان دا ننسخ شو اسم شرط اور من آیا صفت دا دیمان دے کچری منسخو منگا یو شے چی منسوخو منگا سے شے چی آیت دی او نن سے آیا یاد و بات و غیل رستا سکو دادا نسیان نشو او یاد نسیین دی داخل کرو او نن سے آیا مؤخر کو حکم داری ناتی بخیر من آرات لکو بغرا داری فکسرت دا جر کی فخفت و تخفیف کی او مثل آیا مثل داری فتکلیف و ثواب کی ننم سے ہاں صد نسیی نشی نسیقت داخل کوئی نو اغفروها او صد نسیان نشی نو آغا بفتح السین راضی نن سہارا یاد بات وغیرہ اور شاہ برعاکس ہوئی کہ پمانا دا تاخیر سے بفتح السین اور کہ پمانا دا نسیان سرشی بکسر السین بیا معنی دا نسیان یا یاد اسپل دی یا ترک دے اور نن سے آیا یاد بات وغیرہ
ستاسو یا دویم مانا ننسیها دا نسیان نشی نترکوها پریفدوا غیلرا نئی منسوخ لکن نسو اللہ فنسیہو اے ترک اللہ فترکہو نو دا نسیان پا مانا دا ترک سر دری معنی رو او ننسیها یا نوخرها دا نسیم یا ننسیها یا دباس وغیرہ یا ننسیها نترکها ونمحوها محوکو وغیرہ یا پریفدو وغیرہ ناتی بخیر منها دا خیریت دی پسکی وی پا کسرت عجر کی یا تخفیف کی یا مثل دا علم تعلم کے استفهام دا ناتی جزا دا پارد ماشوا حالت دا جزمی پا سقوط دا خیلت سر علم تعلم استفهام تقریر شو آیتا تعلم نشتا چن اللہ علا کلی شن قدیرو بلکشتا نو دا دا بائی تعالی شریعت داغا دی قانون داغا دی داغا فقر چسا تقدیم تاخیر کئیو سا احکام رفا کئیو سا دیتی نچا سکار دی او دا بیزای شو بدا دا دی دور یهودیانی نشی کول دی اسم پخپلو دا خود ساختا قوانینو کے ٹیم پٹیم دیادات او دا پیر او باسی دری دفی ما باندی دلتا لگی دلی دی پینزیش کالا قید کری پینزیش کالا قید کی ضمانت منکر دی تاریخوں کی ندا دیکھ یو دفعہ دا 33/2002 درد پینوں دے 33/2002 سزائے پندکالا دا 2002 نمخ کی دوی سر سروان دوی پر اقبل لاڈمی کال یا قانون جو دوائی بدے کی آگا نوا جوڑا کری دوی جوڑا کر دا عصر موافقی ولی دوائی ندا بسنگ من پا شریعت اعتراضو کی چولی یو حکم و دفع پا کے نوی رانا دا تاسو ولی نوی لفیر ہواسے پخبر و قوانین نو ٹیم پا ٹیم یو حکم دیتی گی آگا ٹیم سر ملائم مناسب ہوئی بیا خلق شریعت نلری خلق کاول نے وربانی شراب حرام کری ہوئی او زنا حرام شوی وی او دا ټولې پابندۍ پې لګېدلې وي د ایمان دایرې ته څوک رانغېږي اولې دا خبرې ونه کړي بس کلمه ووایي مسلمانان شو دا پستې پستې خبرې ورته شروع وي دا سخت سخت رسته شروع وي نو بیا خو ایمانونه راسي خو بیا چلته وتل فواید پکې ډېر دي پدې علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض دا وسیله خلقا قدرت قائی زما بادشاہی در چاکار سدے قانون بزمانی سے تغییر راولم سب منسوخم سب پریکدم اور نسخ در قسم شوا نسخ لفظا و حکما لکدی نزول کی لسعد ابن حنیف رضی اللہ عنہ روایت شتاو دا بی اماما چی قول نصحابہ و نسبی ولاور تلاوت کو بسم اللہ وینا سورة ندیادو صاحب نبی علیہ السلام تے عالم کمونن سورت یادوت نو محبوبت فرمائی سے دا سورت رفعت کی تلاوتها و احکامها تلاوت ختم شو حکم ختم تانا دے پا لفظا و حکما ختم شو اور دویم اگر چی حکم نشت دیو الفاظ تدی اگر قرآن کریم کی کثیر دی لن تاس آیت راضی فاق وستو حتی آیاتی اللہ بیامرے دے حکم کے قول دبال مفسرین دا چی منصوب دے فایتنو دا جہاد سرا وعفو وستو دانا دے فاق یا نور شو کاغش پکش کے تیتن کی آئیمان تفسیر قول لنسلی گئی او آغا چمو تمام باقی دے الفاظ نشتا شیخ و شیخت و ازازانا یا ترجمو ہما او چاہتا چھ ناسخ منسوخ معلوم نہیں راغل پارا تبلیغ ناروا باباز حضرات ہوئی کہ علم تبلیغ تشد دینو سمرہ علم شد علم خصف اعیان نظر چھ پتولی کی
چې پنځه منه شرط یا 10 منه شرط څومره علم بیا سوای بس چې کومه مسله باندې علم راغی هغه بل ته بیانول شي کنه علم راغی الګا چې تبلیغ کا علم فقها او شرط عالمگیری لیکلي نصوص شرط قل هذه سبيلي يدعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني بصیرت نہ مراد علم تفسیر علمانی کی تصریح کړي تفسیری کبیر کړي علمانی تفسیر داری کی اما دعاء الى الله اليوم هم اجهل من حمار الحكيم توما زمون د زمانه داعیان کې علم نشته او دعوت چلی د غټ خرنم په کوم خپل کې زیات علمانی داری اور امام غزالی سے میں یہ علم کی علم شرط پڑے اور امر بالمعروف و پاک کی عالمگیری ہوں پنځه شرایط ویلي یو شرط ورته علم او دوی وشتوایي چې علم څومره علم پکار دا په کلی مشکک دي انداز سره چې په مسله علم راشي دا عالم نو دا به مولا توای چې منبر باندې ویل علماء ورثه الانبیاء چې هغه مسله باندې علم راشي او د عالم وای بیا د عالم او غیر عالم سفر دا فضائل چې د علماء کې بیانې د عوام ته په ټول عوام علماء دي که حد ورنکو دیتا بیا خو عوام علماء یو شي نو حدیث شرعی ورته معرفت الناسخ من المنسوخ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا حد ګرځول دي د عالم لپاره د مبلغ لپاره دا پدې کریمه باندې تفسیر قرطبی دیم جلد سره کومه صفحه ده دا ذکر کئی رواب البختری قال دخل علی رضی اللہ عنہ مسجد حضرت علی سے مسجد کرائے فیضا رجل یوصل یخوف الناس خلق تتخویف ورکی لعذاب خبر ہوتکی علی المرتضی کرم اللہ وجوال قیمان آزادہ سوک دے قالوا رجل یذکر الناس دا یوصل خلق تا نصیت کئی فقال ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول انا فلان ابن فلان فارغ دا ست تبلیغ والا نه دی اصل کې داریا کار نظام صحیح خلق ته چې فلانه نه فلانی وي تو کې ورولې پیرا اتار الناس من المنسوخ ناسخ د منسوخ نه بلولش قال لا وینا قال فخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه وذ زمون د جمعه بدل تبلیغ مکوا جیسے وہ غیر عالم اغریز وفي رواية أخرى علمت الناس قول منسوخ قال لا قال هلكت وهلكت زان نمتباك خلق نمتباك وزد جماعتنا ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما ومدغ شان عمل عبد الله بن عباس سے کڑیو چی ومی تبلیغی د جماعتنا شڑلو کله باڑی مدو سے مریدانو شڑن تاسو بیا کافر ہوتا ہے تبلیغیان نہ مانی تبلیغیانو کی جاہلان نہ مانی نو دا حضرت ان سے هم جماعت نہ شڑ دی کنا مسئلے تکینیم نہ اور نو افام جوڑ کړی نامیان تبلیغیان د جماعت نہ شڑل دا علی المرتضی سنت دی هم دل تبن کړی دا بستر والا مکمل یو شین پټی راغلی یو بل ډله پیدا شوی تبلیغیان دی بریلیانو کې شاپ پیدا شي ګرالو یو ته کراچي کې ستاسو مسجد نوم راکول شي مې دلته راشي نه باندې چې موږ صلی سلام علیه موږ صلی سلام علیه او کاسن اخري علیه بدل تک بیا نو بیا دلته یو لوی مرکز دی تبلیغیانو هغه درې په وساته او ورېګانی نه کوي دا کشرانو ته وسوي بریلیان دي رکړي مشرانو ورته وی دا دین کار کوي کارو سماله مشرانی پوي دي یہ وڈل فرق نشته غارشن بټکیزو دا ټول یو جماعت صرف د سوچي تبلیغی جماعت کی جو بندیان راګر کړلو دعوت اسلامی رشن پټکو کی بریلیان راګر بریلیان ته صلی الله سلام څنګه وانه او څنګه کو برغره خیر دې خدای او ټکی وای دا معنا
نو اصلا د دغه دوړو جماعتونو بنیاد د جهاد په خلاف کم په ځای چې جهاد کې راغلي هغه دي په خپل جماعت کې سپاره او عام مسلمانان د جهاد نه استل د دوی مشر منظم درخای د دې او توبه وري هم درخای او چې تبلیغي شوي په نوم کوم د جهاد نوم جهاد د جهاد سخت مخالفین او دا خارجيان یو عظیمه حرب استعمال کړه عظیمه حرب دغه چې په لکونو تعداد خلک په دې شنو افتکر د جهاد نه وي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم طالبان يقولوا فقو ایک نازلنا لفظی ترجمان سکرانا نبی بار بار راشی أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل شان نزول دے کریمہ کے مختلف اقوال شوی سو کے مکی گر لئی آیت نو مشرکین مکہ وغا تپوس کڑو چھ مکہ معظمانا تا پراخ کاوائی جال صفا زہبا تا صفا گرنی دسرو دروگا بے بدیو دا قول امام مجاہد دایت رائے تاسو ارادہ لرین تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل بیزای سوالات مکوئی یا پا حق یہودیانو کے دے رائے دا امام بغوی لرا یہودو بارک نازل دے مدنی دے اوی اعتراض کرے منتراض لو کبھی کتاب جو نازل من السماء پا جملے واحد اس طرح لکہ موسیٰ علیہ السلام تا تورات پا دفع واحد اور کولے شیو دا لگ لگ نزول نمانو ندایت را درم قول دا بعض المفسرین آغاز صحیح دی چدا دا مشرکین متعلق دی و دا عام عرب متعلق عقی ویلو چاہی جات یوم اللہ بیرو جارا ربی کریم دی منتراشی چی پڑا گڑنی سرائی او گورو مشرکین دا عرب دا اعتراض کریو نتاسم دسی تپوس کوئی کما سوئی لموسیٰ من قبل آئی تم قومین ویلو چی منگتا رب کریم پایا ام تریدونا آیت سراد لرین فمانا دا بل سرد منقطع بل تریدونا تسألو رسولکم اے یہودیانو یا اے قریشیانو یا جمیع العرب كما سئل موسى من قبل اي من قبلكم جعلنا الله جهرا يا اجعل لنا الها كما لهم آلهة ندا ان تسألوا رسولكم جملة مفعول تريدون او کما داکار مثلی دی صفت مفعول مطلق کی مقدرہ دی ان تسألوا رسولکم سؤالا مثل ما سئل موسیٰ من قبلکم او کما کی داما مصدریم سے کی او موصولم موصول شاعر کا مقدر مثل سؤال موسیٰ او اضافت دا سؤال موسیٰ دا اضافت پا مفعول تشریح سائلین قوم دا دا طول با صفت دا مفعول مطلب کی مقدر شی چی سؤالا طول جملہ محل نصب کی مفعول دا تریدون شی ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل او من دل تمن شرطیہ دے من يتبدل الكفر بالإيمان نو فقط ول دعوی جزا شي شرطی ذکر ہے کہ تبدل تے جزم ورپڑ او چاچی بدل کا کفر لرا بالایمان فقط ول سواء السبیل نو سواء السبیل مانا اغا سبیل السبیل
اضافت صفت راغلی موصوف لرا او اضافت صفت موصوف لرا د تقدیم او د تاخیر په صورت کې معنی دی دروځي دول سوا سبیل معنی دول السبیل السوی وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ امام بغوی فرمائی دا فحق حذیفہ بن یمان او عمار بن یاسر کی نازل شوی یہود اور کوئل کتا صباحت رہے شکست بم نہ پڑا را واپس شکمون دین تراشی ندائق راوے محبوب گنی دردالی کتابنا لو یردونکم ارتدادکم ارتداد خاصی لو یردون دا لو شرطی امتناعین دے بلکہ لو مصدریہ دے ارتدادکم من بعد ایمانکم رسل دا ایمان ستاسنا چو واپس کی تاثیر کفارن کافران دا کفارن دا یردون دا پاران مفلسانی دی او یا حال ود کثیر من الکتاب ارتدادکم کفارا من بعد ایمانکم کہ واپس کی تاسی کافر اور اس کو دا ایمان ستاسنا دیر داری کتابوں دا محبوب گنی داستا سو ارتداد کہ واپس کافرین شئی ولی محبوب گنی حسدا مخلو شد پارد ودا او من عند انفسهم پہ اعتبار دا متعلق صفت دا حسد شکایت دے دوی لرا من عند انفسهم او من بعد ما تبین دا صفت ثانی شد دا وجہ حسد ناس حسدا شکیہ دہی من بعد ما تبین لهم الحق ورسل التبین دا حقنا دوی لرا نو الحق فاعل لتبینش لو میں ظرف لو وشما مصدریہ کا من بعد تبیین الحق لو دا صفت دا حسد شساری من عند القسم صفت اولش اغم قل له دا ودش کثیر فاعل من اهل الكتاب صفت دا کثیر مفعول دا ود لو یردونکم تطاویل دا ارتداد سا دیر داری کتاب انستاس و ارتداد محبوب گنی چه مرتد شئی تاسی کفارا کافرین دا مفعول دا یردونش من بعد ایمانی دا متعلق او حسد مفعول له دا ود شا فاعفو پس عفا کوئی دا دوینین پریک دے دوی لرا وصفحو در گزر اعراض تی ہو گئی تکلیف دنیا یوت مور کوئی حتی یاتی اللہ و بعمرہ تردیر آتو کی باری تعالیٰ فہم اخفل سر فحب دا قتال کی یا فحب دا جزیری کی چاری کتاب و سرائی لگینو جلاوطنی دا بن نظیر و بانی رسوا منو یا پا قتل دا قلیزہ و باندے دے کریمہ کی مفسرین قولین لگی بعض مفسرین خداویل کابو عبیدہ ہر آیت سپاہی کے ترک القتال بانی امر راغلی اگا مکیوی منسوخ بھی پایتون دا قتال سران چه قاتل الذین لا یؤمنون یا فقت المشرکین فدی آیتون بانی دا منسوخ شوی صاحب دا تفسیری مظہری و قول ذکر گئی چکم و ذہنوں کی عوامر دا اوامر دا پارا غائر ذکر وی نو اغل تقول دا نسخ نکی دل تفاق وصفه حتی آیاتی اللہ آغی پوری عفا کوئی یعدی امر اللہ چراشی امر اللہ چراشی بی عفا مکوئی نو آغا یکونا چکمو کی فاقو وصفحو تر حتی آیاتی امر اللہ بانی ترقیب ندشوی و غائر نا ذکر آغا منصوب شی دلتا خو غایب خپل ذکر کرا نو امر خپل داغی غایب و عقود و اصفحو اتیام امر اللہ چی امر اللہ را دا خپل ختم شو نسخه ندا دا نسخه ندا
توقیف شوی دی خپل د شارع امر په عفو باندې او په صفح باندې تمام عمر کې خو نشو کنه یو ټیم پورې شو ټیم چې راغی دا امر خپل ختم شو رفع د عمل قرآن الله دو ورځې به مدرسې ته نه راځئ چې زه ووایم نو دو ورځو نه هاخوا ته به خپله راځئ که ما ویلي که نه وي دا انتها شي که نه د نهي لپاره ان الله على كل شيء قدير دا یې څنګه راوړو دا درخوایم چې دا امر بالقتال باری تعالی مؤخر کړی نه دی لعذر چې ګینه دی عاجز دی بل لحکمت دا امر بالقتال دا د وجه حکمت نه رسو کړی دی عاجز نه دی ولی لأن الله على كل شيء قدير دا چې امر بالقتال رسو کو دا عاجزین نه دی د حکمت نه دی ځکه باری تعالی پر قادر ذات دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة هر کله چې امر بالقتال دا په مدني سورو کې بعض آیتونه مکی راشي دا آیت پکې مکی وو کنه د جهاد فرضیت چې کوم ده د مکی معظمه په آخري ایامو کې شوی خدا آیتونه مکی دي که مدني شي چرتا سورۃ توبه مدني ده خو کلها نه ده بعض آیتونه پکې مکی راځي لکه ود کثیر کې چې د مشرکین سره ولګي سوال هغه کړي هم تريدون ان تسالوا خدا ورکی مکی شبیه دغه وخت چې د جهاد اوامر نه راغلي جهاد مع النفس تا په جهاد مع الكفار نه وو نو معمول شو په جهاد مع النفس واقیم الصلاة وآتوا الزکاة دا جهاد مع النفس دې دا کوي تزکیه کې کوشش وکړي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ما دې مقام کې ما شرطیه دی تجدوه وی جزاشی کچره مکی کوي تاسو ځان نو خپل د خیر نو مندوب کې تاسو ثواب دی عند الله دا من خیر کې من زائد شو او دا خیر مفعول تقدمو شو ما تقدمو خیرا لانفسکم ذل کلاوش دا شرط تجدو علامات جزم پدوارو سے ہو کے سقط ضرور نہیں تجدو مانا تجدو ثوابه عند الله دا جملہ جزائیہ ان اللہ بما تعملون بصیر ان اللہ بصیر بما تعملون فیجازی وقالوا دا یهودیان وین يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارا دا وفد نجران دا نصرانیان یو جماعت ارال مدینی منوری تا نبی اسلام سره بحث و مباحثه شروع کړه دلته یهودیان د مدینی منوری را حاضر سلویر کسان وفد نجران راغلي سورۃ ال عمران سلورت ایتونه د هغه په مناظره کې نازل شوي نو نصرانیانو د خلینا دا وته چې نصرانی نه هغه تللی نشي جنت ته بحث کې دا خبره راځي کنه چوته معاویانو سره مناظره وي مونږ جنتیان تاسو مونږ جنتیان دا خامہ خطر دا يهوديان کوشش یهودیان اورته یې لګي آئے چې يهودي نه جنت ته نشي نصرانیانو په نبی اسلام ته خبره کوله خو يهوديان ته خبره نصرانیانو چې نصرانی نه نشي تللی د دې دا قول الله العالمین ذکر کوي وای دا يهوديان او عیسویان هرگز به داخل نشي جنت ته یو احد مگر داخليږي به من کان هودا يهود وای چې وی يهودي او نصارا او نصرانیان وای چې وی نصرانی
دا من کانا هودا دا من موصوله دی کانا کی ضمیر اسم هودا دی خبر او نصوارا کو هودا بانی آتا من کانا نصوارا اے نصرانیا او هودن یهودیا دا ټول فاعل دا يدخل لپاره دی مستثنا دا مفرغه لا يدخل الجنة احد او جنت مفعول فيه دی ما بعد دخلتو تقدیر دفات سره منصوبیږي په ظرف مکان کې تلک مانیهم دا مقول ارزوګانې د شهوات باطله دي مبتدا او خبر قل هاتوا برهانکم وتراتلو په یو دلیل خپل باندې پدې دا و باندې کایتا دي صادقین په قول کې نو هاتو جدا ان کنتم مقدر شوا هاتوا برهانکم بدلیل بلا بلا يدخل الجنة بلا يدخل الجنة من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه دلت دا من موصول له أسلم في ضمير فاعل وجهه مضاف دا مفعول به لله ظرف الأول او اسلم کی چکم ضمیر فاعل دی از الحال دی وهو محسن مبتدا و خبر دی دا ورته حال دی دا ټول جمله صله د من دا موصول ما صله مبتدا موصول بفعل متضمن لمعنى الشرط فله اجر عند ربه اجره ثابت له عند ربه نو دا اجره مبتدا مؤخر شو له خبر مقدم شو دا جزاء صد مصد خبر شو ولا خوف عليهم دا عطف دے بلہو باندے نفالا نے داخل سے سواد مانا وقف مکوا یعنی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نداهم خبرون دپار دا من اسلم شو من اسلم من انقادا چاچے منقاد وجهه ذات بل لله فصحیح طریقہ ځان وسپارلو چا ویلی وجهنا مراد دین دے من اسلم دینه لله چا ویلی مراد عمل دے من اسلم عمله لله حال دا دی وی دے محسن ګورا دا اسلم سره احسان وروړي ځکه احسان عبارت د تصوف نه دی کا مسلم لسانی اخو منافقم کے دیشی کا مومن وی مسلم نوی فاسق کے دیشی لیکن محسن نشی رات لے کہ مومن و مسلم دے نوی اول با ایمان راضی بے با اسلام راضی بے با احسان راضی وہو محسن وی دریانم پاک وی در عجب و خطب سندی و مرداری دا باطن نپاک وی فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذکر صفات اولیاء دی فلا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بغیر د احسان او تصوف نه وجي جوړېدل بعید وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نہیں بخبلو کیوران دی دغل توقع نجران سر یہودیان مخالف رافع بن حریم لد یہودیان و عالم دوقت نجران علماء سر پشور باندش پر بحث کے وقت توائیتا سو پہیز دن باندنے اگر دیتوی پہیز دن یعنی مسلمانان متصیل کئی دوی نفتی دی قالت اليهود ليست النصارى على شيء انقلاب نمخ کی دلتا پاکستان کی دا دوار او دا دوار مسئلہ ڈیرا گرما چا بوی والا دوالین بوائی چا بوی والا دوالین بوائی دا ڈیرا گرما تیرا شوی دا چار صدق کی زمون دا بخاری شیخ سے واقعہ بیانولو وی دلتے مناظرہ پیوشو انقلاب نمخ یو خانو نشنریو
هغه وجري تراوس ته مناظره وکړه ایو وی کې چا ول ظالم وی کافر دی ول وی کې ول ظالم وی کافر دی دې خان میدان ته ودانګل په غډاو پډان باندې وجه نو دیتا کې سمسکرالا وی سچا مسلمان زم ما اوسه پوری مون نه کړي مالا مون نه کړي نه مې ول ظالم وی نه مې ول ظالم وی تاسو یو مسلمان نه چا چې ول ظالم وی دې بلې ډلې کافر کو چا چې ول ظالم وی له هغه کافر مسلمان څه پاتې چې ما مون دا اوسه پوری تعصبات فروع کله دې حتی ورسي چې یو بل تکفیر تر مسلمان شي دا دوه جماعت چې کوم دي په حق کې چې کوم علماء د کفر خبره کړي دا تغلیظ او غوسوي التغلیظ او غوسوي خاطر محققین رائے دار چې دا من الفرق الاسلاميه دي خلق دې باندې رئیس لري شي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نو يهود فاعل قالت مقوله ليست النصارى او نصارى اسم ده ليست اعراب تقديري على شيء معتد به فتدين معتد به باندې نه دي په اعتبار متعلق دا خبر ده ليست دا ټول مقوله ده قالت وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به نو یهودیانو کفر کپا عیسی علیہ السلام انجیل باندې او عیسویانو کفر کپا موسی علیہ السلام تورات باندې باری تعالی دې حال ذکر کې حال دارے دا فریقان یدون الکتاب منزل علیہ په کتاب د نصرانیانو انجیل کې تصدیق د موسی علیہ السلام او په کتاب د یهودیانو تورات کې تصدیق د عیسی علیہ السلام تعلیم د کتاب کې بیا درسي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين دارنگی قول بکوا کسانو چه پویدلنا چه مشرکین دا عربو مثل قولهم فمثل قول نغیبان مشرکین و بوائن صدالی کتاب ہر دن والا کتور بس ناجیز لگیاری سمالار بانی مونگئے ندا قال الذین لا يعلمون قولا مثل قولهم ندا مثل قولهم صفت دا قولن مقدرش چه مقولة دا قال دا او یا دا مقوله دا قال لپاره او كذلك مثل ذلك اي قولا مثل ذلك هغه لپاره مقوله مطلق راوباس بیا بدا مثل قول چرستو راغلی دی كذلك لپاره بدل شي والله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فیصلہ باغا کے ثم انکم عند ربکم تختصمون حال تبتاسو بے سر مخاصمہ کوئی حاکم بباری تعالی جوڑی آزان خصمانی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی دا مونگ یاد ہے ابو عبیدہ بن الحارث حضرت حمزہ حضرت علی دا درې وړ وتل اخوان عتبہ او شیبہ ولید وتل د بدر میدان کې اوله مقابله وشوه علی سے وې دا دوه خصمان مونږ یو اول به زموږ فیصله کیږي باری تعالی به حاکم مونږ دواړه ودرې تاسو ولې دې کې تراوتی وي تاسو ولې وتلی وي دا پوښتنه وکړئ اوس کې مباحثې کوي کېږي اهل شیخ سره دا مناظرین دا به مودري بیا هل تب بیا حاکم باری تعالی دی کوئی تاسو په اختلاف وکړي والله يحكم بينهم ثم انكم عند ربكم تختصمون تاسو به هل تب بیا دا جګړې کوي حاکم باری تعالی وی نو يحكمو خبر ده الله د فارج
یوم القیامه بینهم ضربون دی فيما كانوا فيه يختلفون ذر خلاف او يختلفون خبر د قانون دی يختلفون فيه او ضمیر د قانون اسم دا صله د ایمان مجرور د فاجوری ذر خلاف او يحكمو خبر د الله تعالی. ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. سو کوئی دا نازل دی په حق د رومیانو کې چې تقریب د بیت المقدس کړی د بخت نصر چې نوم د هغه نسطوس بن استحسانوس الرومي او سو کوئی چې دا د مشرکین مکه متعلق نازل چې په کال د حدیبیه باندې صحابه کرام د مسجد شریف د حرم شریف نه منع کړی. الفاظ عام دي. سیوطی رحمت اللہ علیہ بحاوی کی دا ذکر کئی چې کم چا په جماعت کې په زور ذکر کوو په ولاړه باندې یا په ناسته باندې او خلک راغلل دا ذاکرین د ذکر نه منع کړل. دا په دې آیت کې داخليږي چې من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. نو ذاکرین په جماعت نه منع کوي کمن عادت دې آیت کې راځي ومن اظلم ممن منع مساجد الله. من دلته استفهامی شو. من استفهامی فتاویل دا ایون هو سرا مبتدا جوړیږي اظلم ورته خبر دی او استفهام انکاری دی. څوک دې ډېر ظالم دا اچانا چې هغه منع کوي مساجد الله د دې خبرې نه ایوب کرا یاد کړئ چې پاره کې اسم الله او څوک دې ډېر ظالم دا اچانا صحابه خرابیا کوشش کوي په هدم او تعطیل د مساجد. استفهام انکاری کلا احد ازلم بل غټ ظالم نشتا. ممن کے دامن موصول دے منع ضمیر فاعل دے چې من تراجی مساجد اللہ مفعول به دا ایوز کرا منصوب دے بنزع الخافض عن ایوز کرا فی حسن اسمه دا نائب فاعل دے اشکار دے جملہ تاویل دا مصدر توالا مجرور دا جاری کا تعلق در منع آور صلہ دا من بشی مجرور دا من در فلا ولاد نمش اسم تفضیل مستعمل بالمن خبر دا پار دا من استفهامیش تعافی خراب آدھا عطف دے فمنع آبا من اظلم ممن تعافی خراب آدھا اولئک ما کان لو من يدخلوها الا خائفین. دغه صفات والا چې مانعين د مساجد ندي تذاکرین او یذکر فی حسمه بالصلاه والتسبیح. نو عام ذاکرین امراله مصلین امراله اولئک ما کان لهم ان يدخلوها. دې صفات والا ما کان لهم ندی مناسب دوی لره يدخلوها چې داخل شي مساجد الله الا خائفین مگر بلا حال کی چی یریدن کی سمانا شوا نچوڑ دا دیدی دادے چی دا وعد دے للمومنین پا نصرت سرا او پا خلاص دا مساجد سرا مومنانو تے و بشارت دے وعدہ ورکی چی دا سٹیم در تراروان دے چی ستاسو مساجدو تا بداخل پیر پیر رازی لیرپا یر برازی نو ما کان لو ندی مناسب دیل رئیت قلوہ اللہ خائفین یعنی اولئک ما کان فی علم اللہ و قضائی لخضر پا علم و پا قضا کی ندی دوی چی داخل چی دیتا اللہ خائفین دا سے ٹیم پر آدھی یا معنی دادا قاتلو دم رمڑکے دوی لرا حتی لا يدخلها حد منهم تردی چی مساجد استاذ طیوم دا منکرین نرانشی کرازی پا حال لیرک راشی پٹ پٹ راشی مکار راشی دوم رای مرکی یا وعد دے وعدہ ورطور کئی چدا سٹیم را روان دے چدی بستاس مساجد تا پیر را روان دے علم اللہ کی دا فیصلہ دسی دارا او یا دی مرکی تردی چی درانشی مساجد تا مگر خائفین نو دا خبر بمانا امر کا اخیفوهم بالجہاد
جهاد تم روی روی چرادن ننشی مساجد استاسو تمگر خائفین مدا خائفین حال جوڑی گی دید خلود زمیرنا او جملہ بتاویل مصدر سرا اسم نپارا داکار ہے او لهم بے خبر شی تاثر بے خبر دولے کے لهم فی الدنیا خزیون لهم خزیون فی الدنیا کہ جزیہ دا و قتل دا و سبی دا ولهم فی الآخرت عذاب عظیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ دای کلمه یا د نسخ د قبله په ابتدا کې چې یهودیانو تانیو لګولې چې قبله د بیت المقدس ولې پر خدا داغه جواب راغی نو دا بده پر شوبې سامینه تابعی شي ومر شو بده پر سادسی چې دې زموږ قبله پر خزه کدا دین نه منو نو لله المشرق والمغرب اينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله ذات الله يا فثم وجه الله قبلة الله يا فثم وجه الله رضاء الله بیا دای کریمه منصوب شو اول وجوهکم شطر المسجد الحرام باندې دا منصوب شو دیم قول دار چدا بحق نافلی په سفر کې دی نکه بحق نافلی په سفر کې شي به باقی دې منصوب نه دی په سفر کې نافله اله ای جهات شاء جائز ولله المشرق والمغرب یا الارض كلها حافتین ذکر کړه ټول مراد پرې نما تولوا فثم وجه الله اے نما د اسم شرط دی ظرف مقدمه د تولوا شو او لا تولوا فعل شرط فوجه الله ثم خبر مقدمه دی مکانی دی دغلتا هناك وجه الله مبتدا مؤخر طول جمله جزاء شو دفار بينهم كم خاص مخدر ذوي تعظيم فتم وجه الله يا مراد وجه الله انا قبلة الله هذا قبلة جفافي باري تعالى قبيلة لا قول لحسن بصري قتادة مجاهد مقاتل وغيره يا فتم وجه الله رضا الله لقبل آيات كرازي انما نطعمكم لوجه الله لرضاء الله چاوی لدا د متشابهات نه دی علامه قرطبی دې ته اشاره دا متشابهات نه وجهي نسبت او د ید او صاف راشي متشابهات والله اعلم بمراده ان الله واسع فضله ان الله واسع علمه او عليم بتدبير الخلق کمراد واسعنا فضل شي او رحمت شي آیت کې راځي رحمتي وسعت كل شيء او کرا یا واسعنا وسعت علم شي نو وسع كل شيء علما بل ذکر راځي دا پینځمه شوبه ده پښوا شوبګما شوبه وارده پر رسالت باندې زکات دین منطع عزیر ابن الله مسیح ابن الله دا نه مانی مشرکین وو ویل چې ملائک بنات الله نه مانی دا غي د فرض قالوا اتخذ الله ولدا يهوديان او عیسویان او مشرکین کې قائلین ملائک اولاد بنات الله او وی اتخذ الله ولدا جمله مقوله ده قالوا نیولې باری تعالی ولد رب کریم فرمائے سبحانہ سبحانہ مقبول مطلق ہے
مسبح سبحانه جملة معترضة شو للتنزيه لا محل لها من الإعراب باقی بیانون لذا تباہی تعالیٰ پاکی سر پاک دیا پاکی باقی بلکہ دی باری تعالیٰ لرا ما فی السماوات و ما فی الارض کلی ما يرولو من يرانو ما فی السماوات یا وما دا غیر عقل او دفاری من دا عقل او دفار او غیر عقل کثیر دی دا عقل اونا نعزت تقاصر تش اغا مراد شو یا صاحب دا تلویو توضیح دالی کی چما عام دا ذویل وقل غیر ذویل وقل دوارو تشاملی والسمان ما بنا ندورو تشامل تعمیم بکرام بل ما فی السماوات و ما فی الارض له یعنی ملکا و خلقتا و عبیدا او ملکیت کے منافر ولادت سرا کل له قانتون مطیعون یا کل له قانتون مقرون بالعبادہ اصل دا قنوت پا معنی دا قیام دا قنوت تڑیر معانی دی ویو معنی قیام دا افضل الصلاة طول القنوت ہے طول القیام روایت دا مسلم و ترمذی نذکر دا قانتون معنی بعض علماء کا قیام بین یدیہ یوم القیامہ سره کړی ټول بدی باری تعالی دا قانتون ولاړوي مقامه اورز د قیامت د قیام معنی کړی یا کل له قانتون بالعبودیہ قائم بالعبادت یا مقرین بالعبادت یا مطیعین دی یا عجزی کون دی خضوع معنی قنوت بدیع السماوات والارض موجد آسمان نو دزمکو دے لا علی مثال سابق و اذا قضا امرا فیصل دیو کارو کی یعنی اراد اجازت فإنما يقول له فرمائی رسول لرا کن احدث اداشا فیکون فهو یکون فهو یحدث آغا پیدا کی جواب امر دا مجزومات نوی کا نوی جواب امر مجزوم وی فیکون یکون پکار دے کہ یکونوں پکار کن فیکون جواب امر دے جواب امر مجزوم داول مجزوم نش وانا نوري زناورم اكو شور ده دا فهو یکون دے یکون خبر دا مبتدا مقدر فهو یکون تو لبے جواب امر رکن جوڑی گی ایواز یکون جزاوے جواب ہے نکن پا یکون پکارو تلتدوے اعتراض دین ترازی یہ اعتراض دارا جسدا جواب امر دے میں یکون پکار دے ولی مظلوم نشو دویم دارے کہ فاق در جواب شش چیزس داغی نرستو ان مقدر بھی یکونون لے پکار یکون پکار دے اپل اعتراض دے دوارو جواب بدائی چرا خبر دا مبتدا مقدر دے طول جملہ میں جواب امر دے کن فہوا یکون ندس معنی بنا کے کہ کن شا فیکون پشی پشی معنی بنا کے کن شا فیکون فہوا یکون پس آغا کی پس آغا کی نو پیدا شا پس آغا پیدا کی دسی کہ دیوی چی پیدا شا پس پیدا شی دا دا یکون معنی دا یکونون دا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله دفعوا شبیز تابعی شوا
وما شبداوا چې رب کریم سره خبرې ولې نه کوي ځکه ایمان نه راوړو وایا کسان چې علم نه لري عبداللہ بن عباس سے مراد یہودیان امام مجاہد ویل علمون والا دان نصرانیان عام مفسرین ویدا کفار مکہ صلی اللہ علمون لگی لولا قرآن العلام فمانا رہا اللہ تحدیدی سر حل لا یکلمن اللہ ونی خبر مکی زمون سرا باری تعالی پدې خبر باندې چې رسول الله یې متقبل ولې نه وایي او تاتینا حضر دې په کلمو لولا لاندې هل لا تاتینا آیا اولې ناراضي کا آیت یو دلیل پسرت تاوان دی ظاهر معجزہ دا ټول مقولتين شو د پاره د قال الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون دا فاعل لقال كذلك قال الذين من قبلهم مخيتير ستاسو اي قال الذين من قبلهم قولا مثل قولهم او كذلك قولا مثل ذلك ندا صفت شو د پاره د مقول مطلق مقدره تشابه قلوبهم سره مشابه دي زړونه د کفر او عناد دي هغه بچ سګړي وړي ویلې دی وایي قد بينا الآيات لقوم يوقنون اي يطلبون اليقين بما هو الحق آیات در علم شو د قدرت معجزات العلم شامل او آیتونه د کتابونو او یوقنون دا صفت د پاره د قوم انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا ترسل اصحاب الجحيم یقینا ہم نے ذرے تعالی را بالحق فہدایت باندې مراد د حق من ته هدایت بشیرا و نذیرا دا حالین شو دا سرناکا دا ضمیر دا مفعول فعال کون سا کسی مبشر بالجنہ للمؤمنین نذیر للکافرین تسلی دا نبی علیہ السلام دا بار بار بیزے اعتراضات کے ایمان نروڑ ظلم کا بکوا لا تسأل نشی پختلے تاتانا بتقوص نشی کولے عن اہل الجحیم جحیم دا جاحمنا مکان الشدید الحق دیر جلوسی طویلوش ماخذ طریقو لعربان نسی جحمت النارو اذا کسرت لها الوقود چور دیر بلشوی جحمت النار نذکر عبداللہ بن عباس سے جحیم مانا پا معظم النار سر کری او دا جہنم یو طبقہ ہوں وقتنا نشی کوئے استانا اصحاب الجحیم دا اہل الجحیم یو ضعیف روایت کا عبداللہ بن عباس سے ندسی مروی دی خدا پا حق دا بوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل دے دی زیبانی تفسیر مظہری حیثنا اللہ بانی فتح رحمت اللہ دیر رفت کردے دے پدا روایت بانی سند پلی آزم او یہی دی چی دا نور صحیح روایتوں خلاف بیا حدیث ذکر کئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی مفترق الناس فرقتین لا جعلنی اللہ فی خیرہما خدای تعالیٰ دوڑنی جوڑی کرین وگر زی بخیر کرا وستے فاخرجتو من بین ابوی ولم یصبنی شیء من اهل الجاہلیہ دمور اطلاق نظرہ پیدا روتا وما تر جاہلیت دا زمان اسم نجر رسید لی خرجتو من نکاح لم اخرج من صفاح من لدن آدم دا آدم علیہ السلام نے زما دا والدینو پوری زما پر شجرہ کے زنانو دا تیر شیر او دا نکاح نا فاطمہ صفاح او زنان دا شیر حتی انتہیتو الہ ابی و امی تردی چپلار و مور تر ورسیدم کان خیرکم نفسا و خیرکم ابا
تاسو ټول نه د پلار په نسبت سره او تاسو ټول نه د ذات په نسبت زه بهتر یم. نو ټول نه د پلار په نسبت څنګه بهتر کا؟ عیاذا بالله چې د شرک خبره شي نو د پلار په نسبت به خلکو نه څنګه بهتر شو؟ د خلکو پلاران صحابه او مؤمنان. نو دې کې دا د عام مشرکین متعلق دی چې اصحاب الجحیم دا غي تپوستانه نه کېږي چا باره کې فیصله شوي وي شقي وي ته زړه مه خفه کوه. انا ارسلناک بالحق، حق په معنا د هدایت سره شي او قرآن کریم کې حق ډېرې معانیو باندې مستعمل دی. کله حق په معنا د قرآن کریم راځي حتی جاءهم الحق ورسول مبین جاءهم القرآن. کله حق په معنا د اسلام راځي قل جاء الحق وزهق الباطل. کله حق په معنا د عدل راځي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بالعدل. کله حق په معنا د توحید راځي بل جاء بالحق وصدق المرسلين. کله حق په معنا د صدق راځي يسألونك احق هو احق هو اصدق هو قل اي وربي انه لحق لصدق. کله حق په معنا د وجوب سره راځي اولئک الذين حق عليهم القول اي وجب عليهم القول. کله حق په معنا د ضد الباطل راځي ذلك بان الله هو الحق. کله حق په معنا د فرض باندې راځي وليملل للذي عليه الحق چا باندې چې مال دی د مال په معنا راځي. کله حق په معنا د اولاد راځي نحن احق بالملك منه. کله حق په معنا د برخ راځي او فی اموالهم حق للسائل والمحروم. کله حق په معنا د حاجت سره راځي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق من حاجه. کله حق په معنا د هدایت سره راځي غدا موجه دې کې حق په معنا د هدایت سره مستعمل بالحق بالهدى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هرگز براز نشتان یهود و نصرانیان تر دې تتبع ملتهم. موسم داسي اسی دا زموږ استاد د اسلامي ملکونو بادشاہان په حماقت او جهالت کې اخته دي. آیت یې پرېږدي د پاکستان دا ایسه لوی جرنیل چې د روسیې د مقابلې په وخت کې مجاهدین سره د نقشې او تنظیمونه او دې کې ډېره کارکردګي اختیار کړې وه. هغه اوس ریټیر دی نو کله کله نقشې ورکوي دوی چې ونښلي اوس هم هغه نه مشورې غواړي. نو یو بیان یې ورکړی و په اخبار کې لوی بیان و داسې یو پاڼه یې پې نیولي وو دا ټول ایتونه یې راخیست چې موږ پاکستان د امریکې دپاره دا وکړل دا مو کړل دا مو کړل دا مو کړل موږ د خدای تعالی د کتاب دا د آیتونه پرېښي وو نو دا آیت یې پکې راخیست. که موږ د خدای د کتاب دا آیت اول کې کتلې چې حتی تتبع ملتهم دوی راضي کېږي نه نو کوم خدمت چې موږ د امریکې کړی دی یو ملک نه دی کړی نن موږ هم راضي نه ده په موږ د پاسه راخېږي. نو دا اوس دا سوچونه کوي اول نه مې دا سوچ کړی نص قرآني دا وایي چې یهود و نصرانیان نه راضي کېږي حتی تتبع ملتهم. هغه څه چې هغوی کومې ډلې ممکن راایستې دي هغه هم هغې پورې نه راضي کېږي چې سم ورسره شي نه په شپ شپ نه راضي کېږي. قل ان هدى الله هو الهدى تتبع ملتهم المقدر دی په تاویل د مصدر مجرور ده حتی جوړېږي ظرف لغو د ترضا او یهود ولا نصارا چې دي دا فاعل د ترضا. قل ان هدى الله هو الهدى دلته مراد هدى الله نه اسلام دی همدغه هدایت دی او ما عدا ضلال دی ځکه چې ماذا بعد الحق الا الضلال. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم
کچری ته اتباع د ارزوګانو باطنو دیو کې فرضن والمحال ورست دا ان چراغ لتا تر علم دا من زید دے العلم فاعل د جعل مراد دا علم نہ وحی من الله یا علم فتقول قبل باندې یا علم ان الدين عند الله الاسلام یا علم بدلالت دے حدود نصرانیانو کبیا د اتباع وکړه نبوی تعالی من الله من عذاب الله من ولي يحفظك ولا نصير نو چې نبی علیہ السلام تداسي وي امت پیری اغلا د يهودو د قومونو د احوا او اتباع ډیر بعید او فرض محال وا نو لئن اتبعت اهواهم ما لك دل تلایم کې د لام تلام موضوع القسم وي دا قسم دی ان شرطی دی نو مالک دا جواب قسم جوړیږي او شرط چې کوم دی د جزا دغه مقدر شو دا جواب قسم پیدا شو مالک من الله من ولي ولا نصير امام ولي ولا نصير لك من عذاب الله ومن الله بتعلق ورکه د لک د متعلقه پوری او من مزاید واقعی ولی ولا نصير به د ما حجازی د پارا اسماء واقعی لک به خبر مقدمه شي ټول به جواب قسم شي الذين آتيناهم الكتاب تردی موضع د اهل کتاب بخندی وکړه یو قباحت متفرینه اوس یو څه ترغیبی خبره ذکر کړي چې متنفرانه شي او دین تراش الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان جوړ کړي موږ ویل کتاب پالکاو د دې کې دونه چې لوري د کتاب لپاره حق تلاوتي یعنی عمل کوي اولئک یؤمنون به دا یؤمنون خبر د اولئک دا ټول جمله خبر د الذين آتيناهم او آتيناهم الكتاب يعني اعطيناهم الكتاب مقول يشهم مقول اول سو کتاب مقول ثاني دا آتيناهم مقول اول نه يتلون حق تلاوته دا جمله ورته حال شو نیا کو نازل شدا سلویخ نفرو کې دا اصحاب النجاشینا چې د جعفر ابن ابي طالب صاحب سره راغله ایمان نه وروړل دلته هدایت نرالی کتابو د عیسویانو او د دې را کوم کې واوري دي اما قیودین کې سړینو داغه د عیب بیانول په فن لګي نو دا ایت نرال داغه د ترغیب د پاره چې سم خلق نه یادو غلط یادو هغه ټول کړي موږ د کتاب انجیل یتلون حق تلاوتی اولئک یؤمنون به لا خبر شو د الذین آتیناهم ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون من شرطی شو یکفر ته جزم وای او با جزایف او هم الخاسرون مبتدا او خبر دا جمله خبر د اولئک دا ټول جزاء د من یکفر د پاره او چا چې کفر په کتاب المعطى لهم سرا اولئک هم الخاسرون بس دې پرې دي دا باغستانی د دویمه حصے د دې ځای نه شروع کیږي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد